زما د دې میاشتې د ټیک ټاک ارننګ چې دی هغه راغلی تاسو ته به زه لایو ویډیو راښیم. السلام علیکم. په سعودي عرب کې به تاسو خپل پیپال نه ډالر چې دی هغه به تاسو الراجي بینک ته څنګه لیږئ. ډېر کسان وي هغو د ټیک ټاک نه یا د فیسبوک نه یا د یوټیوب نه کم انکم چې راځي مطلب ډالر یې هغه بیا هغو مختلف قسم بینکونو ته ویډرا کوي. نو ډېرو کسانو ما نه دغه کوېسچن کړی دی چې دې دپاره بهترین بینک چې دی هغه کوم یو دی چې هغې باندې ټیکس کم وي. نو دې دپاره زه په خپله الراجي بینک چې دی هغه استعمالوم. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې تاسو به د پیپال نه الراجي ته ډالر څنګه ټرانسفر کوئ او دې باندې ټیکس څومره دی. زما د دې میاشتې د ټیک ټاک ارننګ چې دی هغه راغلی تاسو ته به زه لایو ویډیو راښیم چې دې باندې څومره ټیکس دی او دا څه طریقې سره ویډرا کېږي. مکمل ویډیو وګورئ. که دا ویډیو ستاسو خوښه شله نو دا ضروري ملګرو سره شیر کړئ او زموږ دا پیج چې دی دا لازمي لایک کړئ چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره په فیوچر کې جوړو. ملګرو موږ به خپل پیپال چې دی دا به اوپن کړو. پیپال باندې به زه کلیک کړم. دا تاسو وګورئ د دې میاشتې زما د یو ټیک ټاک ارننګ چې دی هغه $223 چې دی هغه راغلی. دې باندې به زه کلیک کړم او لاندې تاسو ښکاري ټرانسفر دې باندې به زه کلیک کړم. دې باندې چې کله ما کلیک کړ نو دې سره ما دوه کم کارډونه چې دي هغه ما لینک کړي دي. یو الراجي دی یو برق دی. نو زه الراجي ته ټرانسفر کوم. نیکسټ باندې به زه کلیک کړم. دلته به زه ولیکم کم مکمل ډالر چې دي هغه به دلته ولیکم 223 223.99 223.99 او کته تلان تاسو ښکاري دې باندې به زه کلیک کړم. د تاسو ګورئ کوم الراجي دی هغې ته زه ټرانسفر کوم. تاسو ښکاري دې باندې 20 ریال ټیکس دی او کته سعودي ریال 795 دی نه جوړېږي. دې باندې ما کلیک کړ نو دا تاسو وګورئ 795.83 ریال چې دی هغه قساتې زما اکاونټ ته لاړې. دا وګورئ نورو باندې 3 ورځې لګي او دا چې دی د قساتې زما اکاونټ ته لاړې. دا وګورئ پس اوس میسج تاسو ته ښیم ښکاري الراجي کې ایډ شلي ډایرکټ